سلام دوستانو. نن راورسېدلو هغه بحث ته چې د محصلینو د متعلمینو او د درسي او تحصیلي ستونزو په اړوند ده. بله دوستانو، د تحصیلي مشاورې په اړه نن غواړم بحث وکړم. تحصیلي مشاوره څه ده؟ موږ په تحصیلاتو کې، په تعلیماتو کې، په مکتب کې، پوهنتون کې هغو داسې مرکزونه یا داسې بنسټونه لرو چې له متعلمینو سره، له محصلینو سره مرسته وکړي، خاص له دوی سره مرسته وکړي. همدغه مسلک ده، همدغه مشاوره ده او په همدغه برخه کې مرسته کوي. په همدې اړوند نن غواړم بحث ولرو. بله دوستانو، دا مشاوره چې ده یا تحصیلي مشاوره په هر ښوونیز مرکز کې باید وي. یعنی هر مکتب، هر پوهنتون، هر وړکتون، هر روزنتون، هر مدرسه او په هر ځای کې چې کورس ده، تعلیمي مرکز ده، کانکور ته آمادګي نیسي، په نورو برخو کې تاسو ته زده کړې درکوي، د خیاطۍ په برخه کې زده کړې درکوي، د موټر جوړولو په برخه کې تاسو ته درس درکوي. هر ښوونیز نظام او مرکز چې تاسو هلته زده کړې پکې کوئ، پخوا کې که دغه تحصیلي مشاوره او د دغه مشاور یو اتاقي، یو مرکزي، او تاسو کله کله چې د همکارانو ترمنځ، د صنفیانو ترمنځ، په درس کې، په سبق کې، د رشتې په انتخاب کې، ورته نور مسایلو کې مشکلات سره مخامخ کېږئ ورځئ. دا باید په هر ښوونیز مرکز کې شته وي. یو. دویم، دا کومک کوي، دا مشاوره چې زده کوونکو ته لاره روښانه کړي. یعنې ډېری متعلمین، ډېری زده کوونکي دا اوس نه پوهېږي چې د محیط زیست رشته څه ډول رشته ده. دا اوس ډېری زده کوونکي زموږ نه پوهېږي چې اقتصاد څو ډیپارتمنټه لري. زموږ ډېری محصلین تر اوسه پورې متاسفانه نه پوهېږي چې ټولنپوهنه که په پوهنتون کې انتخاب کړي دوی ته څه په درد خوري. په دې تر اوسه پورې هم نه پوهېږي چې د ښوونې او روزنې د رشتې او د ارواپوهنې د رشتې توپیر څه ده. فلسفه که دوی ولولي ګټه به دوی ته څه وي. فارمسي او طب څه توپیرونه سره لري، او که فارمسیست سي دی به څه وي، او که د غاښونو طب وایي دی به څه وي. په دغه برخه کې متاسفانه او دا چې د ده شخصیت څومره دغه رشتې سره لګېږي، په دې هم تر اوسه پورې نه پوهېږي. یعنې زموږ د ډېریو زده کوونکو انتخاب په کانکور کې تصادفي او د دوی لاره ډېره روښانه او څرګنده متاسفانه نه وي. دریم، مشاوره سالمو خلکو سره سروکار لري. یعنې مشاوره په ټوله کې ماوراله تحصیلي مشاورې، ټولې مشاورې چې دي موږ له سالمو خلکو سره کار کوو. یعنې یو سالم انسان، یو څوک غواړي واده وکړي، یو څوک غواړي دکان جوړ کړي، یو څوک غواړي کډوال سي، یو څوک غواړي له خپل مور پلار نه ژوند و زندګي بیله کړي، یو څوک غواړي شراکت یو بزنس جوړ کړي، یو څوک غواړي چې یو پوهنتون ته هغه وکړي، ثبت نام وکړي. د یو چا له خپل همکار یا همکار سره یا په خپل اداره کې له رئیس سره اړیکې ښه نه دي، دا غواړي جوړې کړي. دا سالم انسان ده او دا دې ته ضرورت لري چې له تا نه مشوره واخلي چې په دغو سالم انسان ده، خو مشوره غواړي در نه واخلي چې په دغو چارو کې چې لري څه وکړي. دا مریض نه ده، دا ناروغ نه ده. څلورم مورد، له ودې او پرمختګ سره اړیکه لري. یعنې که په یوه مرکز کې یو ارواپوهي، لکه په بهر کې چې په اکثریتو مکاتبو کې شته، لکه په بهر کې چې اکثریتو انسټیټوټونو کې او اکثریتو پوهنتونونو یا یونیورسټیانو کې شته، ارواپوهان مرکز لري، مرکزونه لري، او کله چې یوه ستونزه پېښېږي، یوه مسله پېښېږي، تاسو ورځئ او هغه سره جلسه نیسئ. ډېر ځله داسې پېښه شوې ده چې ما ته افغانو کورنیو زنګ وهلی په بهر کې چې زموږ بچی یوه ستونزه لري. کله چې ما ورته ویلي چې تاسو بچی ستونزه لري درس کې، هلته مکتب ته ورسئ، هلته حتما ارواپوه شته، مرکز کې مشاور شته، هلته خبرې ورسره وکړئ. دوی ویلي چې نه به یي استاد، دا به یي هغه به یي. کله چې ورغلي دي وویله استاد دلته یو مرکز کې یو ارواپوه و او موږ خبرې ورسره وکړې او 2 هفتې کېږي دا مشکل حل ده. او دا یعنې دا مسله په نړۍ کې په اکثریتو مکاتبو کې شته. که څه هم د افغانستان کیسه لږ فرق کوي، لږ غیر عملي ده. زما دغه خبره چې په هر مکتب کې باید، په هر روزنیز مرکز کې باید زموږ یو ارواپوهي مسلکي چې هغه تحصیلي مشوره ورکړي. اما ځکه چې دلته معلمین نشته، دلته موږ خیمه کې دلته دیوال نه لرو، نو ارواپوهان به له کومه کوو. خو ضرورت ډیر ده، ارزښت ډیر ده. هغه مکاتب چې حد اقل سټنډرډ دي، په کابل کې، په ښارونو کې دي، هغوی کولی شي چې د خپل سټنډرډ کېدو لپاره
دغسې مرکزونه په خپلو مکتبونو کې ولري. بل مورد، پنځم مورد د تحصیلي سیستم پیاوړي کول دي. یعنې که یو تحصیلي مشاور په یو مرکز کې، په یو تحصیلي مؤسسه کې د هغې مؤسسې تحصیلي سیستم پیاوړی کېږي. یعنې په هغه کال هلته ډېر خلک فارغېږي، په هغه کال هلته ډېر خلک جذبېږي، په هغه کال هلته ډېر خلک ډېر خلاقیتونه او نوښتونه کولی سي او د دوی سیستم جوړېدای سي په هغه مؤسسه کې. شپږم مورد د زده کوونکو انحرافونه دي. ډېری زده کوونکي د محصلین د منحرف دي، آرایشو ته منحرف سي، په تروریستي او بانډونو مافیایي کړیو کې ورګډ سي، نشې توکي کاروي، جنسي انحرافات لري، ځورول کوي، نور هغې مسایل لري، ازار و اذیت کوي، خپله ځانونه ځوروي او خلاصه د مؤسسې د مکتب او د پوهنتون لپاره یو سرخوږی جوړیږي. دغه کس باید د مؤسسې یا په مغه مکتب کې مشاور حل کړي دا ستونزه. اووم مورد د اړیکو مسله ده. درس اړیکې، درس کورنی ژوند، درس صنفیان، درس ټولګیوال، درس ښوونکی، درس ارتباطات، دا هغه څه دي چې زموږ په اکثریت ښوونځیو او پوهنتونونو کې شته. د دغو اړیکو لپاره، د دغو اړیکو د سالم کولو لپاره، د دغو اړیکو د جوړولو لپاره موږ تحصیلي مشاور ته یا تحصیلي مشاورې ته ضرورت لرو. اتم مورد د زده کوونکی په مثبتو، په خپلو مثبتو او په خپلو منفي ټکیو پوه کول یو تحصیلي مشاور ته ضرورت لري. موږ کومک کولی سو په یو مرکز کې، په یو مؤسسه کې له یو اروپو استخدام کو تر څو زموږ متعلمینو ته په هغه مؤسسه کې، په هغه پوهنتون کې، په هغه ښوونځي کې زموږ متعلمینو ته، زموږ زده کوونکو او زده کړیالانو مرسته ورسره وکړي چې هغوی څنګه خپل د وجود مثبت ټکي او منفي ټکي وپېژني، څنګه کولی سي له هغو مثبتو او منفي ټکو نه استفاده وکړي او منفي ټکي لرې کړي. نهم مورد ښوونکو سره د استعداد پېژندنې په برخه کې مرسته ده. ښوونکی څنګه وپېژني چې یو څوک په کومه برخه کې استعداد لري، څوک په هنر کې استعداد لري، څوک په ساینسي یا طبیعي علومو کې استعداد لري، څوک په ټولنیزو علومو کې استعداد لري، په کومه برخه کې د دوی ښه استعدادونه دي. دا هله ښوونکی کولی سي چې په ارواپوه نه پوه سي. بل د کورنۍ زده کوونکو او د کورنیو او د اصولو ترمنځ اړیکه ده. یعنې ډېری کورنۍ زموږ په وطن کې، په هېواد کې د ښوونځي په اصول، د مکاتبو په اصولو، د قواعدو په اصولو باندې، په قواعدو باندې نه پوهېږي. تحصیلي مشاور کولی سي چې کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د مکاتبو اصول وروښیي، د زده کړو اصول وروښیي، د بچو په ښه روزنه کې ځینې اصول ورسره شریک او مرسته ورسره وکړي. 11 مورد د کانکور مورد ده. دا په افغانستان کې واقعا یوه ستونزه ده. یعنې زه همیشه دا خبره کوم چې په افغانستان کې یو ځوان 3 ستونزې لري: کانکور، ګډ ژوند او کار. د افغان ځوان لپاره که دا ستونزې حل سي، مشکل حل د ټول وطن آباد ده. کانکور مشکل حل سي، تحصیلي ستونزې حل سي، د ګډ ژوند یا د واده ستونزې حل سي او د کار په آینده کې څه وکړي. دغه 3 ستونزې که د افغان ځوان حل سولې، مشکل حل ده. او په دغه برخه کې کانکور هم یوه لویه ستونزه ده. دا اوس زموږ په ډېری فارغین، ډېری متعلمین هغه څوک نه دي چې دوی هم دغه رشتې غوښتي. زموږ د افغانستان کانکور چې ده، خلک راواخلي په ټول افغانستان کې نخبه راټول کړي او په هغو رشتو کې ورولي، پکې ورخطا یې کړي چې هغه کېدای سي د دوی خوښېږي یا نه خوښېږي. هغه بیا په ډېر زحمت او په ډېر مشکلاتو باندې هغه رشتې بېچارهګان ووایي. دا یوه ستونزه ده. منتها که یو تحصیلي مشاوري او راسي موږ سره په مکتب کې کومک وکړي چې موږ په آینده کې کومه رشته ووایو، کومې رشتې سره ښیو، نو دا کېدای سي ډېره مؤمده او مؤثره واوسي. وروستی مورد، 12 مورد او وروستی مورد د درسي فشارونو او ستونزو مسله او پخوا کې د ټکنالوژۍ مسله ده. یعنې که موږ په مکتب کې یو تحصیلي مشاور ولرو، د زده کوونکو د درسي ستونزو، د مطالعې په برخه کې د ستونزو، د تمرکز نشتون په ستونزه او په ورته نورو مسایلو کې زموږ له زده کوونکو سره کومک کولی سي او دا ډېره مؤمده او مؤثره واقع کېدای سي. په هره تحصیلي مؤسسه کې د یوه ارواپوه یا مشاور شتون د دې لامل ګرځي چې هم د زده کوونکو، هم د ښوونکو او هم د ښوونځي یا د درسي مؤسسې، تحصیلي مؤسسې مشکلات او ستونزې حل کړي. او دا په ټوله کې د دې لامل ګرځي چې هغه ښوونځی ورځ تر بلې وده وکړي، رشد وکړي، ستاندرد سي او په حتی په ټوله نړۍ کې د فنلند غوندې، د قطر غوندې، د هند د ځینو مکاتبو غوندې، د جاپان د ځینو مکاتبو غوندې نمونه ښوونځي او مکاتب وګرځي. مننه.